نو خود ستا د لاسه ګوره زه چې سهار د کوره روزمه نو ته راته لږه دوا وکړه چې ځان لا دې مل شه نو زما به دا اړخي نو زه چې روزمه غوړي هم نشته دي چیني هم ختم دي اوړه هم پاتې دي لږه او خشاک هم نشته دي دغه خبرې زما په دې ذهن کې پرتې وي نو دغه د سم دم ګاډی راته خراب شو یو ګوره زما خبره منه زه چې کله بازار ته ورسمه خو په سور سار مزدوري وکم چې ماښام ټیم کې ما ته ویه که نه سار کې ته ما ته ولې وې ته خو ما شل ځل پې کړي سار کې به ما ته د سم نه وې نو ستا د لاسه خود په ذهن باندې مې بوج جوړ نه شو په ذهن مې بوج و که نه دغه د بس ګاډي خراب شو بند که لرې که بس مازغه مې خرابېږي بند یې که سړیا چاته رشقه وګورو چې پورې وتړو اوړه هم نشته غوړي هم نشته دونه سودا به راته یاده کړي بیا به په ذهن دا پرتې دا خو زه میاشت کې هم نشم اخیستی دا کم وخت دی سی این جي نشته پټرول ګران دي ریاض خانه داسې کار به وکړو دلته یو کونډه زنانه را او ډېره زیاته غریبه را زه یم چې د هغې دپاره څه چانده مانده بندوبست وکړو وایي نه ولې نه ولې نه د الله د رضا لپاره به هم کوو مونږ هم په خپله داسې وس نه رسي خو ځه چې زمونږ د وس هم څه کېږي انشاءالله وبه کوو او ته هم پکې لس شل روپۍ واچو دی کورونو کې به که خیر وګرځو کور په کور به وګرځو که چا شل راکړي او که سر راکړي او که 50 راکړي او بس انشاءالله چې بس راټولې کړو او هغې له به ورکړو دانې مانې خو یې پې وشي که نه دانې وړه خو به وشي انشاءالله صحیح ده که نه صحیح ده بالکل ولې د الله د رضا لپاره هم کوو ځه چې ورشو السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چل دی؟ وراره خیر. خیر ټیک ټاک. هم نه خیر خیر. دا غریبانو د پاره د پیسې راغونډو. څه د وسه کیږي نو راکا. ها صحیح ورکا. ها. دا سره ځان سره. صحیح. الله دې خوشاله کړه، الله دې کامیاب کړه. مهرباني. السلام علیکم. مهرباني. هلکه لما سکه ور لما ته کسکه السلام علیکم ورور. وعلیکم سلام. خیر علی ورور. خیر طبیعت خیر راته خوشه. سکه هلکه دا غریبانو د پاره لګي پیسې راغونډو چې د وسکینو چې راکړه لروره. ها چانده ولورولو. پدې بکارو شي. نه دا څه کې د خدای مسلمان ته خوشل لوپې ناس کې نیولې. نه جوړ ماشومان ولا ورکول. سبا وداشه بس الله دې رحم وکړي نو. ګرانی ډیره بلګ ډیره واچو خیر او یتیمه ده یتیمه. الله خوشاله کړه. یتیمه ده. ډیره مهرباني ډیره الله دې خوشاله کړه. الله دې خپل مال کې قبول او منزوري کړي. امين. السلام علیکم. السلام علیکم. مهرباني زه الله مش. مهرباني سپا الله رضا لپاره ممسکه کنه. ها ورني کیم خرڅ چا سره وکي. ها بالکل بالکل. تدې به مونږ الله رضا. بالکل بالکل. سړی مړ دی که ژوندی دی؟ د غریبانو دپاره پیسې دي. ښه خدای دې خوشحاله کړه الله یې درسره خوب کړي. خبره خو اوره کنه خبره اوره ولکه خبره اوره ته دا په څه مصیبت وختو یار. یاره که د خدای مسلمانه موږ خو لا خبره پوره کړې نه وه د پیسې وتښتولي. دا هم غریب دی هغې ویل که دی مال راوړي دي. دا خو به زموږ خبرې ته لږ وږ ایښی که نه نو پیسې یې مخکې سره وتښتولي. دا ور ورته نه و چې بیا روم چې زموږ دا پیسې خو ته دا څه خو دې والو که نه خیر دې موږ نه راکوي. خو په خپله کنې په کور کې اوسېږي خو الله کې ته په 20 کاله کې موالې له چانس یې ووو. دا لکه هغه کونډې نه به اوس څه جواب ورکوو. دا کونډې تا باندې کوم څه قرض و خو سبا به له نورې راټولېږو.